السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته په ګران هیواد کې مو د کمونیزم تاریخي ریښې د نړۍ په جغرافیه کې اتحاد جماهیر شوروي د برلین له دیوال نه د جاپان تر سرحدونو او بیا د بحر شمال نه تر هند و چین پورې د خورا وره سیمه د کمونیزم پایګاه وه. د ځمکې د ټولې کورې اتمه برخه د اتحاد جماهیر شوروي سره وه. اتحاد جماهیر شوروي په اروپا او آسیا کې پروت دولت و. 22 میلیونه 4 لکه او 3,000 کیلومتره مساحت درلوده او 225 میلیونه نفوس درلوده. له 15 جمهوریتونو څخه تشکیل شوی و. په اسلامي نړۍ کې مرکزي آسیا، یمن، عراق، سوریه، افغانستان او مصر د کمونیزم تسلطي لاندې وو. په امریکا او فرانسې، انګلستان او هندوستان کې کمونیست احزاب ښه په درز روان وو. یوازې د کویت عربستان سعودي نه پرته په ټوله اسلامي او کفري نړۍ کې منظم کمونیست احزاب په فعالیت بوخت ول. په چین کې کمونیست ګوند حاکم وو. شورویانو 5 میلیونه تیار سوي او په میلیونونو احتیاطي لښکر درلوده. 53,000 ټانکونه او په زرګونو ډول ډول الوتکې درلودې. د دوم نړیوال جنګ نه وروسته لوی عسکري نړیوال ځواک او د غرب لوی سیاليګر هیواد و. د کمونیزم د کثیف بوټي نهال د ملک امان الله خان په دور کې وکرل سو او تنه د محمد داود د صدارت په دور کې ټینګه او د ملک ظاهر خان په دور په 1440 هجري شمسي کال د اساسي قانون ته جوړېدو وروسته د پوخوالي مرحلې ته ورسېد. د امیر عبدالرحمن خان ته وفات وروسته زوی ملک حبیب الله خان د اقتدار په ګدۍ کېناست. په 1919 میلادي کال د انګلیس نایب الحکومت په نوي ډیلي کې یو لیک واستاو. په هغه کې د افغانستان د استقلال غوښتنه کړې وه. انګریزانو ورسره په دې خبره موافقه کړې وه چې په بیروني سیاست او سوداګرۍ کې به افغانستان د برطانیې دنباله وي. په مقابل کې به د برطانیې دولت افغان مشر ته 3 لکه هندي کالدارې او یو څه جبهخانه او ټوپک د مرستې په توګه ورکوي. په همدغه مهال شوروي اتحاد غوښتل چې په دوم نړیوال جنګ کې افغانستان د دوی تر څنګ ودرېږي، لیکن ملک حبیب الله خان دغه پیغام ته د رد ځواب ورکړ. مګر له بلې خوا په تاریخ کې د افغانستان او لوی برطانیې جګړې او په ترکیه کې د عثمان د کورنۍ اسلامي حکومت ته د پای ټکی ایښودل او په هندوستان بشپړه قبضه او د دین ضد پالیسي د افغانستان او لوی برطانیې ترمنځ د دښمنۍ اساسي ټکي وو. اتحاد جماهیر شوروي له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې خپل استخباراتي جاسوسان د ډیورن کرښې ته ولېږل. په همدې توګه د هندوستان ځینې سیاسي څېرې په 1915 میلادي کال افغانستان ته راکډه شول. د دې او د اتحاد جماهیر شوروي د کمونیست ګوند د مشر ولادیمیر لینن ترمنځ چې په اتریش کې د تبعید شپې ورځې سبا کولې دوستانه اړیکې وې. په کابل کې یو فرهنګي مرکز پرانیست. هلته ملک امان الله خان انګلیسي ژبه زده کوله. د دې ستره موخه او دنده د انګلیس په خلاف د ملک امان الله د فکر بدلون او د ډیورن په کرښه کې د مارکسیستي فکر خپرولو. په پاکستان کې نېشنل ګوند تر اوسه پورې له هندوانو او روسانو سره دوستانه اړیکې او مناسبات پالي. د قبایلو خانانو ته پرونه پورې له مسکو څخه مرستې ترلاسه کولې او د سره انقلاب نارې لګولې. د انګریزانو د ظلمونو له لاسه ډېر کډوال افغانستان ته راغلل او له افغانستان څخه ډېر ځوانان او تعلیم یافته طبقه تاشکند ته بوتلی شول. د روسیې په پوځي اکاډمیو او د اتحاد جماهیر شوروي د استخباراتو په اداره کې تنظیم شول. د هندي سیاستوالو د جملې څخه ام آن رای او په همدې توګه موهندرا پرتاپ موکرجي او مولانا عبید الله سندي، سروج او برکت الله
دوی به ځینې وخت کابل ته راتلل او مګر زیات وخت به په مسکو کې تېراوه او ځینې وخت به د ډیورند کرښې قبایلي سیمو ته ستنېدل، هلته به یې په مشرانو پیسې ویشلې. په 1919 میلادي کال ملک حبیب الله په غالب ګمان د خپلې میرمن او زوی ملک امان الله لخوا د لغمان د کلاګوش په سیمه کې ترور او ووژل شو. د ملک حبیب الله تر مړینې وروسته دریم زوی ملک امان الله خان چې د کابل والي و د خپلې پاچاهۍ اعلان وکړ. هغه احساساتي زلمیو غوښتل چې خپل هیواد آزاد آباد او پرمختللی وګوري، لیکن تجربه او عمر یې لږ و. د 26 کالو په عمرو سم د لاسه د خپل حکومت او د فوز په تنظیمولو د تعلیم په خپرولو پیل وکړ. د وسلوال فوز معاش یې زیات کړ او ملت ته یې اوږده وینا وکړه او خپله تورې راوویستله او د ملت د استقلال اعلان یې وکړ. د پاچاهۍ تخت له پورته کېدو وروسته د خپل حکومت 2 هدفونه اعلان کړل: د افغانستان بشپړ استقلال او دویم اصلاحي پروګرامونه. دغه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت و، ځکه چې لویه برطانیه په جګړه کې ښکیل وه، لیکن لویه برطانیې د افغانستان استقلال او خپلواکي رد کړه. په 1919 میلادي کال په بېلابېلو جبهاتو کې جګړه ونښته. په جنوبي جبهه کې جګړه د افغانستان وسلوال فوز، علماو، مشایخو او عام ولس پر مخ بیوله. د سردار نادر خان ته مشرتابه لاندې سترې بریاوې او فتحې ترلاسه کړې. د ټل تاڼۍ په توپونو وویشتله، نږدې و چې پېښور هم سقوط وکړي. هلته عام ولسونه قیام ته آماده و. په شرقي جبهه کې افغان فوز د جنرال سالم احمد خان په وسیله له ماتې سره مخامخ شو. داسې ویل کېږي چې له انګریزانو د ډېرو پیسو په ترلاسه کولو یې خپله پنډۍ په تومانچه وویشتله او په دې بهانه یې د جګړې ډګر ته شا کړه. افغان فوز چې د خپل مشر وضعیت ولید په شا شول. د جلال آباد ته ښار انګریزانو بمباري وکړه، مګر افغان مشران د جنوبي جبهې له پرمختګ څخه خبر نه و. انګریزانو د مذاکراتو وړاندیز وکړ. په راولپنډي کې مذاکرات پیل شول. د لښکرو د په شاتګ پرېکړه وسوه او د ډیورنډ لاین په پوله لښکرې تم شوې. لویې برطانیې د افغانستان استقلال ومانه. په دې کار سره ملک امان الله خان لومړی هدف لاسته راوړ او تر ټولو د مخه روسي مشر ولادیمیر لینین په رسمیت وپېژاند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.